السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. ملګرو، دا زموږ روژه ماتی دی په اماراتو کې چې هره ورځ تقریبا 300 تر 400 نفر پورې روژه پکې ماتوي. نو عربان همدا صدقې دي چې ګڼې دي، خیر کارونه دي، غصه نشته، قهر نشته. نو زموږ ستاسو وطن ته چې راشو، د روژې میاشت کې ظلمونه کېږي پکې، وشو پکې او کېږي پکې، روان دي پکې، جنګونه دي، وژنې دي، جنازې دي هره ورځ. نو پشلمي ته د چاودنې په آوازه پاڅېږو، روژه ماتی د چاودنې په آواز کوو، له ډاره څوک بازار ته نشي تللی چې د اړتیا وړ توکي واخلي. په داسې حالاتو کې روژه تېرېږي. نو خدای دې وکړي چې زموږ ستاسو په وطن کې دې سوله او آرامي راشي. خدای پاک ته په روژه کې دعا وکړئ چې الله تعالی زموږ په ګران افغانستان کې د خیر سوله راولي او خلک په امن کې ژوند وکړي. که هر چا ژوند یې روژې په رقم جوړ کړ، نو مرګ به د اختر په رقم وي. کوشش وکړئ ملګرو چې په روژه کې ښه کارونه وکړئ، عبادات یې وکړئ چې الله تعالی مو وبخي. نو روژه د رحمتونو د برکت میاشت ده.